پاکستانی پوځ ته د منظور پښتون ګواښ وایي بنګالیانو له تاسو پتلون وایست خو موږ به څرمن درڅخه وباسو. پښتون پاکستاني چارواکو ته خطاب کې کومو غوښتنې ونه منل شي د ازادۍ غږ پورته کوو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون ګواښ کړی چې که د پاکستان حکومت د پښتنو حقوق ورنکړي او خپل روان ظلمونه ونه دروي نو اړ به شي چې د ازادۍ غږ پورته کړي. نوموړي دا څرګندونې تېره شپه د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې د خپلو پلویانو یوې لوی غونډې ته چې زرګونه کسانو پر خپه کې اخیستې وکړي دي. هغه په خپله وینا کې د پاکستان پر پوځ سختې نیوکې کړي چې ګواکې د پښتنو شتمنۍ انحصار کړي او د هغوی په سیمو کې قصدي ناامني جوړه کړې ده. پښتون ویلې له باجوړ څخه نیولې تر سوات، کویټ او وزیرستان پورې زرګونه پښتانه مشران د پاکستان د پوځ لخوا وژل شوي او یا هم نادرکه شوي دي. هغه دغه راز زیاته کړي د دوی سلګونه پلویانو اسلام آباد ته پر لار نیول شوي او اجازه نه ده ورکړل شوې چې په دې غونډه کې ګډون وکړي. خو په لاهور کې د ځناورو لپاره د لاریون اجازه شته خو په اسلام آباد کې د پښتنو لپاره د غونډې او لاریون اجازه نشته. منظور پښتون د غونډې پر ګډونوالو غږ کړی چې په خپلو کلیو کې د غورځنګ تنظیم لا فعال او منظم کړي. نوموړي ګواښ کړی چې که غوښتنې ونه منل شي نو بل ځل به اسلام آباد ته بله بڼه راځي. هغه د پاکستان پوځي جنرالانو ته د بدماشانو خطاب کړی او ویلي دي چې دوی خپله ډله جوړه کړې او پر پاکستان واکمني کوي. د هغه په خبره که چیرې د دوی ستونزې هوارې نه شي او غوښتنې ونه منل شي نو بیا مجبوره دي چې د ازادۍ غږ وکړي. پښتون د پاکستان په پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د ترهګرۍ په روانه لړۍ هدفي وژنو جبري نادرکیو او هلته د پوځ پر زیاتېدونکو رول سختې نیوکې کړي. نوموړي ویلي چې د پښتنو په سیمه سوات، بونیر، دیر، پیښور، باجوړ، مومن، خیبر وزیرستان، کلی سیف الله او کویټه کې خلک په زوره نادرکه او پوه خلک په نښه کیږي. هغه زیاته کړه د پاکستان دولت ګوډاګی دی او پوځ د دولت تش په نوم ادارې له نړۍ د امتیازاتو اخیستلو لپاره جوړ کړی نور واک نه لري. هغه د پاکستان پوځ ته ویلي بنګالیانو له تاسو پتلون وایست خو موږ به څرمن درڅخه وباسو.